بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد مولیانو صاحبانو په اوله درجه کې د ټولو نه قوي او مضبوط کتاب چې ما له چانه راکوي دا تم دا غټ کتابونه واخله او ما خالص د الله د وجنه او تاسو سره د محبت د وجنه دا ځکه واخستو چې تاسو بنیاد الله روح کړي چې په دې کتاب کې او په صرف کې تاسو بنیاد رب العالمین روح کې خود بره چې څومره بار راځي بلډینګونه به جوړیږي ان شاء الله دا تاسو د سیده لکه تداول کې خلک غټي غټي کمرې او شيخان شي وایي نو خدا خو څه زدا شي आवाज کوي لکه الله आवाज کوي او چې اوسې کوي تاسو برابر الله سبحانه وای کنه ملاوي ان شاء الله نور هم تاسو ته ویلي 50% بیگانه مطالعه 10% متوجه کینی او 10% به استاد نه الله پاک ته علم زکې ویخ بکې نه کچاله پیرډ مخ کې خوب ورته اوسې مخ باندې وباچوي او کم از کم نورو کتابونو کې به گنجائش خو دې کې نشته په نحو امیر کې د خوب گنجائش نشته ځکه چې تاسو خو به ما په نوم یادېږئ ما طالبان استئ بیا به موږ ټول مدرسې ته اجرا کوو ان شاء الله تاسو ته به د باریکات یادې نټو بوټ چې زما आवाज کوم سره زما شاګردان به आवाज کوي چې مال راضي او مخله بچاله نه ورځي په دې وجه یخ بکینو صحیح ده غفلت بنکو تکرار بکو ما نه یو طالب سل پیری یو ځای پښتنه وکي زه خوشاله ګم خو په هغه ادب خفقېګم چې کله سبق ویل شي دی وای پوه نشم زه خیر دی ورکی کبس اوس بچو استاد لور زما نه دا څه باندې چې نوې پوښتنه استا حق ده کومه چې راځي به په تاسو بکې خو د تاسو وخت به پیژنئ د استاد د آرام ټیمې په ځای مو یا ملمانه نشتی نور موږ ټول طالبانی بلکې تاسو موږ نه بهتر استه وسم دی وخت خو شوي تاسو موږ نه په دې وجه بهتر استه تاسو چې دي جنوزي ملائک د تداسي وزاري وړي موږ ته نه وړي کومه لا دانت نه کړي او زه کوم الحمدلله زه وسم د طالبین څخه کومه تاسو طالبان استه د خیر سره مهنت وکاو کوشش وکاو نننی درس کې د الله په اذن او توفیق د دې کتاب نحو امیر د مصنف مختصر حالات چې دې کتاب عظمت تاسو زړه کې واقع شي او ورپسې دغه خبره کوو نحو په لغت کې څه ته وایي او په اصطلاح کې څه ته وایي ته په بشي کدا زولي کوم تاسو نه اوس که زه په یاد ویم نو بیا تاسو چې دا خو تاسو کې لیکل څه کې نشي قلم لري کومره نه دا خو نه کړه په بورډو د صاحب نحو امیر حالات ابو الحسن یا ابو الحسين طيب اسم كنية ده سوق ابو الحسن ده سوق ابو الحسين نمي علي بن محمد سيد شريف السيد شريف الشري لقب ده سيد شريف لقب فلاني سيدان دي فلاني جبارخيل دي فلاني صافين دي دا سيد شريف يسره لقب ده سيد شريف جرجاني خکاری تاسو ته تر تاسو راځي کنه دلته زه خو ډیر د ماته څه دلته راشي د بحر خزر خواکی گرگان علاقه کی دوی شعبان میاشت پیژنئ د رمضان نه چې وروسته که پوهېږئ په 22 شعبان کې 940 هجری کې پیدا شوی دی زين ته براشي دا خبره او شپږم د ربيع الثاني
او په شپږم ښکاري ورته شپږم د ربیع الثاني 814 هجري کې په شیراز علاقه کې وفات شوی دی. وفات پیژنې؟ وفات رمیش نشي، فوت شو، داست مړ شوی دی. یا دا وروسته هم لیکلی شي، ځان پې پوهه کوي، غانوی خو یې مه کوه نو بس ورته ګورئ. د صاحب نحو میر حالات بلال غږ دی ابوالحسن یا ابوالحسین دا اسم کنیه وه. خپل نوم یې علي دی، څه دی؟ او د پلار نوم یې محمد دی. سید شریفی لقب دی. د جرجان علاقه کې پیدا شوی دی. جرجان، دا جرجان کوم ځای دی؟ د بحر خزر خوا کې ګرګان علاقه کې په 22 د شعبان 940 هجري کې پیدا شوی دی. او په شپږم د ربیع الثاني 814 هجري کې 814 پورې څو راځي؟ 80 کاله دا شو او 14 یعنی 14 کاله عمر دی. څومره عمر دی؟ 14 کاله هجري کې په شیراز علاقه کې وفات شوی دی. د نور خبرې درته کوم هغه لیکي امام د شی واوري. دا به تاسو باندې اوس کتاب د مصنف حالات ولیکئ نو بیا په پرچه کې دا لیکئ. پوه شئ تاسو نور خبرې کوو هغه دانی متوجه شئ هغه لیکئ مخه د شی واوري تاسو ته ګران نشي. د سید شریف جرجانی د سړی دی چې یو د مناظرو شوقي ډیرو. یو غټ عالم دی علامه سعد الدین تفتازانی صاحب د مختصر المعانی په 5مه درجه کې کتاب دی مختصر المعانی. د هغه سره به د بادشاہ په مخ کې مناظرې کولې. حالانکه د دې څه غټ کتاب نشته دی او هغه ډیر اوچت عالم دی، هغه چې ډیر کتابونه لیکلي دي. زين تبالي خبره سعد الدين تفتازانی صاحب او هر واري به د مناظره غټله، هر واري به د څه کوله؟ مناظره غټله. تر دې چې بل اخره د څه وخراله چې یو مناظره کې د غالب شو په هغه باندې هغه خفه شو د خفګان د لاس هغه وفات هم شو. چې ولې دا علم ما سره ډېر دی او چالاکي پته کې دی. پوهېږئ سید شریف جرجانی وړوکی سړی نه دی، دا ډېر لوی سړی دی. بنیاد د طالبانو دیګ دی په دې کتاب سره. کني اوس د نحوې لپاره نور ډېر ښه کتابونه لیکل شوي دي، کني لیکل شوي پوه شوئ په خبره. خو لیکن څوک دغه نه کوي دا. او د دې یو بل کمال دا و چې د هر کتاب چې به کوم مصنف لیکلی و هغه به په خپله ورته او د هغه نه به ویو. په شاګردۍ کې بیا چې کوم کتاب د چا نه ویو نو چې چا به هغه کتاب لیکلی و د هغه نه به ویو. دا ناشنا خبره ده. او په دې کې ډېرې سفرې کړي دي ډېرو مختلفو کتابونو پسې تر دې چې جارالله زمخشري ورته وایي صاحب د کشاف دی، لوی مفسر دی او د علم بلاغت والا سړی دی. هغه پسې ډېر لرې سفر کړی و او لاړ او دا کشاف یې په خپله ولوسته. کشاف لکه عقیده کې معتزلي دی، نور لغاتو کې پوهه دی. نو د ده دا کار و چې کوم عالم به کوم کتاب لیکلی نو هغه به یې ویو. شوق یې دغه و چې د هر مصنف نه خپل کتاب ولولي. بس نن دپاره ستاسو دا معلومات کافي دي د مصنف په باره کې.